تا چې بجون زما د مینې نه توبه وویسته جانانه ما هم د خپل نه ستا نامه وویسته ما ټوله شپه ستا د لاسنهو ته کتل سهار شو څه په هنر مې د باران د جړۍ شپه وویسته مور مې ویل ښه ده چې راغې بېقراره ومه ستا یو راتګ مې د زړګي نه اندېښنه وویسته زه چې د کوره د پټو په ځای مکتب ته لاړم د کلي خان را باندې بیا خپله غوسه وویسته که یو ځای نشو نو ورکېږو پښتنو ملګرو ما یوه چغه دا ټک په دروازه وویسته سالاره ما چېرته په ډکه خوله خاندلې نه دي سالاره ما چېرته په ډکه خوله خاندلې نه دي نیستی زما د ارمانونو جنازه وویسته السلام علیکم مینهوالو ستاسو ادبي رور سعید سالار یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړې او د صحت په جامه به له ډېرو ملګرو پیغامونه راتلل چې د حسان خلجی صاحب سره بیا یو ورځ د سالار ټي وي مرکه را جوړه شي او حسان خلجی صاحب دا یو خپل خواږه دي په هغوی کې چې د سالار ټي وي مرکه په دریم ځل د حسان خلجی صاحب خواله راغلی ده او د سالار ټي وي مرکه ډېر په ګرانه په دویم ځل هم یو سړي له راځي خو د حسان خلجی صاحب په شاعرۍ کې ډېر زیات خوند دی او خلک یې خوښوي بلها مینوال یې دي نو ستاسو په ډېره غوښتنه باندې نن بیا زه شنکر مردان ته راغلی یم او راځئ چې په خپل پروګرام کې حسان خلجي صاحب ته ډېره زیاته مینه او هرکلی وي حسان صاحب سلامونه مې واخلئ وعلیکم السلام ډېره مننه قدرمند شئ چې تاسو دونو تکلیف وکړو زموږ دې جونګړې ته راغلی حسان صاحب دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه روان بس ژوند الحمدلله ډېر ښه روان دی او د تیرې مرکې په رنګ به بیا ووایم چې دغه روایتي خبرې دي چې ژوند بس روان دی او ژوند صرف د الفاظو پورې محدود دی چې روان دی باقي خو چې څومره د پښتنو کړمې دي کشالې دي نو په هغې کې خو ورځ ته ورځ د پښتنو ژوند تنګېږي په عذابېږي او الله دې وکړي د هغه پښتنو چې کم د دغه په عذابېدو نه یا د دغه سختو نه کړمو نه تېرېږي چې الله پې اسانتیا کړي صحیح حسن صاحب د کتاب حواله سره هم خبرې شوې په تیره مرکه کې جی او داسې تعارف هم شو تاسو ټول مینوال هم پیژني خو بیا هم که داسې سالار ټي وي سره نوې مینوال راغلي نو هغې سره خیر دی داسې لنډه شان پیژنګلو دوباره وکړي جی ډېره زیاته مننه زما حسان خلجي نوم دی د مردان د سیمې سره تعلق ساتم ادبي لحاظ سره مې 2 کتابه چاپ دي وړې سلګۍ او د لاس نښه او اوس کوشش کوم چې د نظمونو کتاب څو سویلو مې شونډې وسېځلې چې پای کې صرف نظمونه وي هغه زر چاپ شي انشاءالله صحیح او زمونږ د ټي وي مقصد اکثر د زمونږ بهر هیواد کې چې کوم مسافر ملګري دي دپاره د سالار ټي وي ډېر زیات کوشش وي دغه مینوال دغه مسافر ملګرو دپاره که داسې نوي شعرونه هم لیکلي نو داسې په ګرمه ګرمه کې ډالې ډېره زیاته مننه دغه غزل دی مطلع دی جی چې که بله لاره راسره هم نه وه که بله لاره راسره هم نه وه زما د مینې اراده هم نه وه هغې جولۍ مې بیا ورته وننیوله سالار صاحب جولۍ مې بیا ورته وننیوله که مې د ژوند بل اسره هم نه وه او نظر یې هم لکه د غل غوندې و نظر یې هم لکه د غل غوندې و په خوله یې نن راته ګیله هم نه وه او سکڼی د غرونو اوسېدونکې وه خو سکڼی د غرونو اوسېدونکې وه خو په خوله یې چېرته دنداسه هم نه وه او لاس یې په داسې وخت کې واغسته چې لاس یې په داسې وخت کې واغسته چې د نصیبونو فیصله هم نه وه لاس یې په داسې وخت کې واغسته چې د نصیبونو فیصله هم نه وه افسوس چې دواړه چا هم روغ نه کړلو افسوس چې دواړه چا هم روغ نه کړلو خبره دومره پیچیده هم نه وه افسوس چې دواړه چا هم روغ نه کړلو خبره دومره پیچیده هم نه وه او جنازه هم د یاد پیریانو یوړه جنازه یې هم د یاد پیریانو یوړه د حسان ګوره جنازه هم نه وه که بله لاره راسره هم نه وه زما د مینې اراده هم نه وه حسان صاحب بس وخت وږي تاسو به ووایو موږ به یې واورو جی
ناست دی بم ته فنوالي وو جی پروګرام به مخ وړاندې وځو. زه به درته داسې وړوکي بحر والا غزل ووایم بخت مې بیدار شوی دی سالار صاحب بخت مې بیدار شوی دی یار مې په لار شوی دی او هره ساعت د مرګ خبر سالار صاحب هره ساعت د مرګ خبر ژوند مې اخبار شوی دی او کوم منصور به یاد ساتي کوم منصور به یاد ساتي وخت خو موزګار شوی دی او راشه د بیلتون هوا سوی مې قلار شوی دی او ستا کوڅې ته بیا راغلم درد مې په کار شوی دی او ستا کوڅې ته بیا راغلم درد مې په کار شوی دی او زر کړه که حسان ویني راشه په دار شوی دی. ډېره زیاته مننه. نظم به درته ووایم د نظم سرلیک چې دی خط دی اول په ډېر احترام که ځان پرې سپک نه ګڼې ګرانه سلام قبول کا پس له سلامه یاره مبارکي وایمه زه چې له دې خبر شوم ګرانه چې ته خوشحاله یې په خوشحالو کې ورکې رنګینو شپو کې ورکې بلا خوشحاله شومه چې زما عکسونو ته دی جانانه اور ورته کو زما خطونه د ټول په اباسین لاخو کړه زما عکسونو ته دی جانانه اور ورته کو زما خطونه د ټول په اباسین لاخو کړه خو یو پوښتنه کوم ته خو څه ډېر بې زړه وې خو یو پوښتنه کوم ته خو څه ډېر بې زړه وې څنګه زړور شوې یاره ته خو څه ډېر بې زړه وې حسان پوښتنه کوم ما ته هم چل وښیه چې زه هم دغه رنګه ستا تصویرونه وشلوم ستا د لاس نښو باندې خپله نغری تود کمه ستا ټول لوزونه یاره د خپلو خپو لاندې کمې بس داسې خوشحاله شمه څنګه چې ته خوشحالې په خوشحالو کې ورکې رنګینو شپو کې ورکې بس د اخري پیرزو بس ګرانه جانانه وکړه راته ضرور ولیکه زما د خط جواب کې پکې آداب دې نه وي احترامات دې نه وي په دغه پته یې بیا ما ته راواستوه چې یو خړه پړه کوڅه د چا دیوال سوري ته چې پرې د بیرې څانګه کږه وږه پرته ده هلته کې ژوند کومه نوم مې خپل یاد نه لرم سالار صاحب هلته کې ژوند کومه نوم مې خپل یاد نه لرم خو دومره اورمه چې څوک مې په کاڼو ولي د هړ په سره غرمه کې دا لیونی څوک دی دا لیونی څه کوي. ډېره زیاته مننه. نظم به ووایم د اخري نظم دی او دې نه مخکې یو دوه درې شعر دي چې هغه شعرونه داسې دي هم په آباده یو سړي په صحرا نه پرېښودم هم په آباده یو سړي په صحرا نه پرېښودم اخر به چرته تلمه چرته هم چا نه پرېښودم چرته یو پیر چرته زیارت بابا مې پرېښی نه و په دم درود هم د یادونو بلا نه پرېښودم او چرته یو پیر چرته زیارت بابا مې پرېښی نه و په دم درود هم د یادونو بلا نه پرېښودم ځان دې هم وسېزو او زه دې هم له ژوند وویستم ما محبت کله کوو خو زړه تا نه پرېښودم او دا مې د مینې ثبوت ستا کوڅه کې ژوند مې بایلو دا مې د مینې ثبوت ستا کوڅه کې ژوند مې بایلو څنګه به تلمه زه خو خپلې انا نه پرېښودم او دا ما به څنګه د خپل جرم صفایي کوله ځان ته هم سوال ته و اسمان ته هم چا نه پرېښودم او حسان نه دا احسان او دا پیرزو دې نه هېرېږي حسان نه دا احسان او دا پیرزو دې نه هېرېږي ژوند دې راکړی و خو ژوند ته دې بیا نه پرېښودم. دغه وړوکی شانتې نظم دی سرلیکی دی قسم زما په ژوند کې یاره داسې لمحه که ته یې غواړې هم پیدا به نه کړې زما په ژوند کې یاره داسې لمحه که ته یې غواړې هم پیدا به نه کړې چې ستا تصویر ته مې ژړلی نه وي ستا هر یو خط مې د کوټې په ګوټ کې کلک په زړګي پورې نیولی نه وي ستا د یادونو زوروره بلا په شوګیرو مې ناوې کړي نه وي د ارمان اوښکو باندې ګرانه یاره د پرخر خوله مې ډکه کړي نه وي دا ستا نه پس څومره مودې تېرې شوې سالار صاحب دا ستا نه پس څومره مودې تېرې شوې که حسان هره شپه ژړلی نه وي نو کړم قسم چې مسلمان به نه یم ګرانه دلبره مسلمان به نه یم. ډېره مننه شاعر مهرباني. حسان صاحب د پروګرام په د اخري حصه کې به
یو غزل شامل کې او دې سره سره به بیا مینوالو ته پیغام او بیا به دا سامان را غونډو هغه به هور سر د وضو په دې شپه کې هم تګ ګران دی او دغه غزل غوښتنه تاسو وکړه. غزل به درته ووایم چې زړه مې غني غواړم دغه خاني غواړم، زړه مې غني غواړم دغه خاني غواړم، یاران اصلي غواړم دشمن نسلي غواړم، یاران اصلي غواړم دشمن نسلي غواړم، سو لیونو چغولا سو لیونی غواړم، سو لیونو چغولا سو لیونی غواړم، هم ځان پکانو ولم اوې هم زندگی غواړم، هم ځان پکانو ولم هم زندگی غواړم، تا پسې مرمه داده تا نور بیخي غواړم، تا پسې مرمه داده تا نور بیخي غواړم، په سپینه ګیره جانان بیرته ځواني غواړم، او حسان اوښکې توی کا دغه غمي غواړم، او زړه مې غني غواړم دغه خاني غواړم، او یاران اصلي غواړم دشمن نسلي غواړم. ډېره مننه چې خوشحاله شي. حسان صاحب په اخره کې به زمونږ د مینوالو ته څه پیغام ورکوئ؟ ډېره زیاته مننه. دا درېیمه مرکه ده، دا ډېر پیغامونه بنده د نصیحت چې ډېر شي که نه نو هغه پښتانه وایي ګنډېر شي. خو زه به یو خبره دلته زیاتول غواړم ستاسو دپاره چې ستاسو کم مینوال دي، ستاسو کم کتونکي دي، ستاسو خوښوونکي دي، هغوی چې کم پیغامونه ما ته رالیږي نو بالکل لیونی کم هغه لیونتوب زه دې حد ته راورسولم چې شنکر ته د مرکه بیا یو سم نو په هغه لیونتوب کې راغلی یم ځکه چې ملګرو ډېر زیات اصرار کړی چې بیا لاړ شئ، نو په دې وجه د مینوالو په ډېر پر اصرار غوښتنه باندې زه دوباره دلته راغلی. ډېره زیاته مننه. او دغه چا شعر دی چې زما د خولې خبره د جانان د خولې خبره، دوه خولې دوه پکې ژبې خو بیان د خیره یو دی. نو تاسو چې د مینوالو اکثر ما ته هم چې دا وایي چې سالار صاحب سره هم ستاسو مرکه کتلې وه، زه ډېر زیات خوشحاله شم، او زه به هغه مینوالو ته ووایم چې زه ستاسو د خپو خاورې یم، او چې لکه دغه کومه مینه ماله راکوي که نه نو د دې هیڅ ادراک په لفظونو په څو ټکو کې نشي کېدلی، خو صرف دغه به ووایم چې الله دې وکړي چې دغه مینه دغه محبت کم چې د پښتو د ادب د وجې دوی ما سره ساتي، الله دې وکړي چې دغه ادب له په رښتیا باندې په رښتیا باندې او په صحیح معنو کې کار وکړم. ډېره زیاته مننه. حسان صاحب په دومره مصروفیاتو کې تاسو موږ له دومره قیمتي وخت راکړو نو یو ځل بیا یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه. هر کله راشئ، خو چې بیا راځئ میلمستیا له به راځئ پروګرام له نه. ملګرو مردان کې زموږ سره په دې پروګرام را جوړولو کې سید باچا جي صاحب ډېر زیات تعاون وکړو، د هغوی هم یو جهان مننه. دا زموږ نننۍ خپرونه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم. سعید سالار لور کې اجازت د لوی الله په امان.